ښکلا او رنګین یو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو خپل هېواد. نن یو ځل بیا ډېر خوشحاله یم تر څو د یو بلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی مو وکړو او دوی ته مو هغه خوراکي توکي راورسول. تاسې امانت مو تر دوی پورې راورسو. موږ مخکې له دې کاکا د ژوند کیسه تر تاسو پورې رسولې او بیا له تاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو دوی ته دغه شیان راولېږل او دوی دغه مشکلات مو ورحل کړل. دوی به په خپلو دعاګانو کې یاد خدای تعالی دې په دنیا او په آخرت کې دغو ته وزرونه ورکړي. خدای تعالی دې له بلو له پتو وساتي او ډېر زیات له دې مرستې نه موږ خوشحاله یو چې دوی په داسې اساس او په داسې تنګ وخت کې موږ ته راودانګل او د موږ لاسنیوی یې وکړو. نن یو ځل بیا ډېر خوشحاله یم تر څو د یو بلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی مو وکړو او دوی ته مو هغه خوراکي توکي راورسول. تاسې امانت مو تر دوی پورې راورسو. موږ مخکې له دې کاکا د ژوند کیسه تر تاسو پورې رسولې او بیا له تاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو دوی ته دغه شیان راولېږل او دوی دغه مشکلات مو ورحل کړل. وګورو له کاکا څخه به واورو چې کاکا څومره خوشحاله دی او څومره د خوشحالۍ احساس کوي تر څو موږ دوی ته دا شیان راورسوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خدای تعالی دې په دنیا او په آخرت کې دې خلکو ته اجرونه ورکړي چې موږ سره په داسې اساس وخت کې مرسته وکړه او د دې د مرستې موږ ډېر منندوی یو چې د موږ لاسنیوی یې وکړو او له موږ سره په داسې اساس وخت کې د موږ مرستې ته او د موږ کومک ته راودانګل. ډېر زیات منندوی یو، ډېر زیات خوشحاله یو. کاکا دغه هغه کسانو چې زکات شرطایه خیرات هر څه چې ته بولې تر تاسو پورې مو راورسول دوی خالي دومره هیله لري تر څو دوی ته دعاګانې وکړي او د پنځه وخت کې په عبادت کې د دوی یاد کړي په هغه دعاګانو کې. نو هیله دا ده چې له دوی ته به ته دعاګانې کوي او دوی به په خپلو دعاګانو کې یاد خدای تعالی دې په دنیا او په آخرت کې دغو ته وزرونه ورکړي. خدای تعالی دې له بلو له پتو وساتي او ډېر زیات له دې مرستې نه موږ خوشحاله یو چې دوی په داسې اساس او په داسې تنګ وخت کې موږ ته راودانګل او د موږ لاسنیوی یې وکړو او له موږ سره یې کومک وکړو. د دوی دا کومک موږ هېڅکله هېر نه کړو او نه د هېرېدو وړ دی. نو موږ به له خدای تعالی څخه دوی ته د لا بریا او کارو هیله او غوښتنه کوو او تاسو ته هم خدای تعالی خیر درکړي چې تاسې د دې په واسطه له موږ سره مرسته وکړه. تاسې د مرستې چې په داسې تنګ وخت کې او په داسې اساس وخت کې له موږ سره کوو ډېر زیات منندوی یو. کاکا موږ خو اوړه وریځې غوړي چای 18 کلمه مواد پیاز هر څه دال تر تاسو پورې راورسوو. نور که څه ضرورت یې کولی شئ له دغو دوستانو سره یې شریک کړئ. که بل وخت بیا انشاءالله موږ له تاسو سره همکاره یو، تاسې مرسته به کوو او تاسې یوازې نه پرېږدو. نو دغه شیان خو مو تر تاسو پورې راورسول. نور که کومې ستونزې یا مشکلات لرئ کولی شئ له دوستانو سره یې شریک کړئ. له دوستانو نه هیله وکړئ شاید بعضې دوستان یې له تاسو سره وغواړي کومک وکړي او تاسې لاسنیوی وکړي. خیر اوسئ، سلامت اوسئ. موږ خو ولا دغسې زیات کومکو ته احتیاج لرو، ولې مریضان هم لرو، معیوب هم لرو او ډېر بېوزله هم یو او داسې وجه نه لرو چې موږ په آینده کې دغه ته په هغه باندې اتکا وکړو. انشاءالله موږ تاسې نه هېروو. له تاسو سره به بیا ځل کومک کوو، بیا ځل به راځو، له تاسو سره به همکاري کوو. دوستان شته، دوستان له تاسو سره همکاري کوي. بس دومره یې چې تاسو دغه دوستان له دعاګانو هېر نه کړئ او دغو دوستانو ته دعاګانې وکړئ او یاد یې وساتئ. نو خوشحاله خو یې ډېر خوشحاله دي د وزرونه په دنیا او په آخرت کې ورکړي. خدای تعالی دې دغو ته د لا بریا او د نیکو توفیق ورکړي. د خدای تعالی نه دغو ته په هر ځای کې زده خلک دغه لري. له خدای تعالی نه دغو ته د بریا او د سوکالي او د روغتیا غوښتونکي یو. الله تعالی دې دغو خلکو ته ډېر ثوابونه او ډېر اجرونه ورکړي او خدای تعالی دې دا خلک په دنیا او په آخرت نه خرابوي. ډېر زیات منندوی خدای تعالی دې دغو ته توفیق شریک ورکړي چې له بېوزلو خلکو سره لا زیات کومک وکړي او لا مرسته انشاءالله موږ د تاسو په خدمت کې یو. له تاسو سره به بیا کومک کوو. بس دغه شیان تر تاسو پورې مو راورسول. انشاءالله بیا یوه دنیا مننه، یوه دنیا مننه د تاسې له دې همکاري نه، یوه دنیا مننه چې په داسې اساس په داسې اړ وخت کې چې موږ داسې اړ وو تاسو موږ سره دا کومک وکړو. د داسې کومک زیات منندوی